یو څو ګټور نصیحتونه. غږ امان لجبازی. اول د قرض څخه ځان ساته، ځکه قرض د ورځې ذلت دی او د شپې غم دی. دوم، سوال مه کوه، ځکه سوال د حیا اوبه د مخ څخه ختموي. دریم، په شر باندې شر مه دفع کوئ، بلکې په خیر باندې شر دفع کیږي. څلورم، توبه مه وروسته کوه، ځکه مرګ ناڅاپي راځي. پنځم، د حسد نه ځان ساته، ځکه حسد دین بربادوي، نفس کمزوری کوي او خفګان راولي. شپږم، د غصې اولنی حالات لیونتوب وي او آخري حالات یې پښیمانتیا وي. اووم، د هر حکمت سر نرمي کول دی. اتم، د بد ملګري نه ځان وساته، د بد ملګري مثال د تورې دی، شکل یې ښایسته وي او اثر یې بد وي. نهم، د الله تعالی سره شرک مه نیسه، ځکه شرک ډېر لوی ظلم دی. لسم، خپل طعام په نیکانو خلکو وخوره او په ټولو کارونو کې د علماو سره مشوره کوه. یولسم، چپ کېناستل د بې فایدې خبرو نه غوره وي. دولسم، که یو سړي در سره د غصې په حالات کې انصاف وکړه نو بیا ورسره دوستي وکړه. دیارلسم، چا چې راز وساتو نو اختیار به یې په خپل لاس کې وي. د ثواب په نیت یې له نورو ملګرو سره شریک کړئ. زه ستاسو ورور، ستاسو ملګری امان لاجبرزی.